سلامونه نیکهیلې ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ، صحت په جامو سنبال وي، ژوند چارې مو ښې روان وي. اکثره ملګرو پوښتنه کوله چې بروکر کې موږ اکاونټ څنګه جوړو او دغه اکاونټ چې موږ جوړ کړو د دې لپاره څه شی پکار دي. نو په دې ویډیو کې غواړم لنډ په دې باندې تاسو ته وغږېږم چې کله تاسو په بروکر کې اکاونټ جوړوئ کومو مواد ته ضرورت لرئ تر څو مخکې دنه چې تاسو مارکیټ ته دننه شئ هغه ځان سره ولرئ او مخې ته لاړ شئ. هر بروکر چې تاسو ویریفای کوئ هغه تاسو څخه دوه شیان غواړي په شروع کې. لومړی آی ډي کارت او دویم پروف اف اډرس. آی ډي کارت په دې معنی چې تاسو د کوم ځای یا کوم ځای کې اوسېږئ یا مثلا کوم ځای ریزیډنسي پرمټ لرئ یا پاسپورټ لرئ، هر شی چې لرئ د هغې یو عکس باید تاسو پروفایل کې ور واچوئ. دویم پروف اف اډرس دی. پروف اف اډرس په نارمل بروکرو کې داسې دی که چېرته مثلا تاسې یو پروف اډرس ونه لرئ نو تاسو نشئ کولی اکاونټ ویریفای کړئ. ولې په ایکسکلوسیو مارکیټ کې خو به څه شی ده، که تاسې مثلا کوم ځای کې اوسېږئ ستاسې د پلار په نوم باندې وي، د ورور په نوم باندې وي، د مور په نوم باندې وي، هغه څوک چې تاسو ورسره تعلق لرئ د هغو په نوم باندې هم پروف اف اډرس وي، تاسو کولی شئ ایکسکلوسیو مارکیټ کې ځان دپاره اکاونټ جوړ کړئ او رجسټر او ویریفای کړئ. یعنې تاسو کله چې ډاکومنټ اډ کړئ هغه نه وروسته تاسو ته فورم راځي او هغه فورم نه وروسته تاسو مستقیما ځئ خپل اکاونټ اوپن کوئ، ډیپازټ ورته کوئ، ګټه ترې اخلئ. نو په دې سلسله کې لومړی موږ او تاسو په بروکر باندې غږیږو، کوم بروکر چې موږ او تاسو کاروو ایکسکلوسیو مارکیټ، په دې کې نن اکاونټ جوړو. راتلونکي ویډیو کې په ډیپازټ او ویډرا غږیږو، بله ویډیو کې په ایکزیکیوشن او په سپریډ او شیانو باندې غږیږو. نو راسره اوسئ تر څو مکمل پوه شئ او ګټه ترې واخلئ. نو راځو موږ او تاسې په لینک باندې کلیک کوو، کوم لینک چې تاسې په معلوماتو کې لاسته راوړئ او کوم تاسو کولی شئ په چیټ باکس کې یا هم کمنټ باکس کې لاسته راوړئ. نو دلته کله چې موږ او تاسو دا صفحه خلاصیږي، په دې صفحه کې موږ او تاسې څه شي ته ضرورت لرو، موږ او تاسې رجسټر او لاګین برخې ته ضرورت لرو. زه خو اکاونټ لرم، تاسو دپاره نمونهي دا ځای ډکومه تر څو تاسو بهتره پوه شئ. یو لاګین دی، یو رجسټر دی. نو موږ او تاسو اوس کوم کسان چې نوي دي هغه راځي رجسټر برخې ته. مثال په نوم باندې زه ورکومه نوم بلال مثلا ضیا، ایمیل ادرس ورکوم مثلا بلال ضیا 589@gmail.com. صحیح ده، یا مثلا yahoo.com یا مثلا هاټ میل، هر څه چې تاسو کاروئ راحته کوی شئ. کوم هیواد کې اوسېږئ، ګورئ دا ډېره مهمه خبره ده چې دلته کنټري کومه انتخاب کوئ. هغه هیواد کې چې تاسو اوسېږئ، افغانستان کې اوسېږئ، پاکستان کې اوسېږئ، اروپا کې اوسېږئ، هر ځای کې چې اوسېږئ دلته کلیک کوئ او دلته مثلا موږ او تاسو اوس انتخابو افغانستان. نو اوس چې موږ او تاسو افغانستان انتخاب کو، ډېر موږ او تاسو دلته راځي چې شی نمبر، دغه نمبر چې کوم یو دی دلته تاسو خپل د وټساپ نمبر ورکړئ. ولې؟ ځکه چې د سپورټ سیسټم نه تاسو سره اړیکه نیول کېږي او تاسو کوم مشکل لرئ هغه مشکل تاسو ته اتومات ډول باندې حل کېږي او تاسو له هغې ګټه اخلئ. نو کله چې تاسو دلته خپل د وټساپ نمبر ورکړئ دا به د سپورټ دپاره اسانه وي تر څو تاسو سره په وټساپ کې اړیکه ونیسي او مستقیما تاسو ته لاسرسی ولري. مثال په ډول زه خپل د وټساپ نمبر دلته ورکوم، هر شی چې دی مثلا افغانستان نمبر چې زما و 2212 ما د افغانستان نمبر و. اوکې دلته ما دا نمبر ورکو، خلاص کله چې دا نمبر ما اټ کړو د دې نه وروسته نور موږ او تاسې پاسورډ ته راځو. نو دلته چې موږ او تاسې راځو یو پاسورډ انتخابو باید 8 حرفه وي. دغلته مثال په ډول زه یو پاسورډ انتخابوم بلال مثلا ضیا مثلا -12. صحیح شو؟ دا زما مثال په ډول پاسورډ شو. اوس دلته راځم دا فقط د دې ځای نه کاپي کوم ځان سره او دا دلته زه کنفرم کوم. نو کله چې دا ځان سره زه کنفرم کوم تاسو وګورئ زما رجسټریشن ټول خلاص شو. کله چې دا رجسټریشن خلاص شي د هغه نه وروسته تاسو چې کوئ دلته راځئ کریټ اکاونټ باندې فقط کلیک کوئ، نور سره کار نه لرئ. کله چې کریټ اکاونټ تاسو کلیک کوئ تاسو ایمیل ته به کوډ راشي. البته دا ایمیل خو اوس ما همداسې ورکړو، ایمیل نشته ما سره، ما اکاونټ شته دی. نو هغه ویریفیکیشن کوډ به تاسو دلته ورکوئ او ویریفای به کلیک کوئ. نو دا زموږ او تاسو سره څه شی دی، دا زموږ او تاسو سره د بروکر ویریفیکیشن برخه ده. په راتلونکي برخه کې په دې باندې غږیږو چې موږ او تاسو څنګه خپل اکاونټ ته ډیپازټ او ویډرا وکړو. نو راسره اوسئ تر څو بهتره پوه شئ او ګټه ترې نه واخلئ.